مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول سر محترمه مهرباني وکړه ګوره د کاري صاحب څه زه پوښتنه لرم کته مو نه کړه دا پرون هیڅ کنځلې وکړې خو نن کنځلې نه کوي سینه غټه د مهرباني کنځلې نه کوم یو ښه پوښتنه ځینې لرم د ده دماغ به لږ خلاص کړم پرون دې څه کړي و د هغه خو بخښنه وغواړه پرون مې کله کړې وه ممکن بیا یې وکړي کوي دې مونږ ته معلوم بله ورځ یې کړې پرون یې نه وې کړې د قاري صاحب سار خلاصوي شاهین صاحب مهرباني وکړه ښه دا یو ګره در مخه د ارسلان انډیوال څخه جواب ورکړی و دا کوم آیات یې وویله منهم تاسو ووایه موږ څه خبرې موږ ویله له یاده مو ورته اوس ته ووایه حبیب صاحب چې کله په یو چا انتقاد کوي ګوره چې کله په یو چا انتقاد کوي له هر څه سره به سمبال راځي دا چې هغه آیات اوس د ذهن نه وتلی انتقاد به څنګه وکړي دا تاسو ډېر په دغه آیات کې معنا دغه د عربي معنا نه آیات ووایه نه د مې زده زه درته وایم نو خو تاسو وایئ او دا څه فرایض ښیي ووایه ودې وایي آیات دې تحت اللفظ ترجمه وکړي هغه دې څنګه چې د صیغې مناسب وي هغه ترجمه هیله کوم پرېږده د قاري صاحب سره لږ بحث کوم په دغه آیات کې دغه معنا به وي چې د کافر سره که ودرېدې بیا د هغه سولې نه د هغه خواته سولې د هغه لیکه ته سولې دا هماغه د کور او د کور کمان کیسه ده ښه د هغه معنا لري کېدای شي نو طالبان هم دغه کافران سره ولاړ دي بیا هم د چا سره ولاړ دي د پاکستان سره ولاړ دي پاکستان خو د امریکایان ګډاګۍ دی واضح نه دا دایتا په جب کې دا شناختی کارت پروت ده نه به بل خاطر به خبر نه بل خاطر نه دایتا په جب کې ودرېګا دایتا په جب کې ودرېګا دایتا په جب کې دا شناختی کارت پروت دا اول خو تا د کفري هیواد نشنلیټي ولې اخیسته دویمه خبره دا ده چې ته د همدغه پاکستان چې ته کفري هیواد بولې ولې تور سره جهاد نه کوي ته به اول خو فارس پتا ده په ما خو نه د ما خو گاونډای ده په ما فرض کې باید ته ولې نه کوي دا ولې پرېږده شناختی کارت په جب کې دا خبره پرېږده ولې پرېږده ولې د شناختی کارت دی ولې په جب کې اچولای ده قاري صاحب تا نه پیژنې زه دې پیژنم لري ثبوت ته ما سره چې تی لري نو زه خو نوم خبر شې د کافر دی د کافر سره ما خو د کافرانو در مخه شل کاله در مخه شل کاله ډیره د تعجب خبره خدا ده ډیره د تعجب خبره خدا ده چې یو څوک اوسېږي هلته شناختي کارت اخلي د شناختي کارت نه وړاندې چې څومره عرایض دوی جمع کوي هغه مقدماتي کارونه سرته رسوي خو لا په دې نه خبر چې دا کوم د هیواد شناختي کارت اخلم دا اسلامي ده که کفري دا خلک دومره نه قاري صاحب محترم دا د پاکستان په هیواد کې اوسېږي شناختي کارت لري ټول ثبوتونه ما سره شته داسې څوک به په دې رسنیو کې نه وي چې ما هر څه پر استاد عملیات نه ورته کړي او منکر دی د پی ایچ ډي اخیستې د په دې ګوره رجال کې اوقاف صاحب دغه سړی چې دا د مبین صاحب دته علم الرجال حاصل ده د اوسنیو رجال علم ته حاصل ده د رسنیو د رجالو خصوصا د خیاطي طبقه اوس مهرباني وکړه اوس قاري صاحب راونی سوز دا تا سار خلاصي قاري صاحب ډیر اوچا تعلیم د مهرباني وکړه مولوي صاحب نو خبر دغه ځای ته راغله چې تاسو دا بینهم دی او دا د کافر سره دوستي مه کوئ دا پاکستان دی کافر دا بیا تاسو څنګه ساتي تاسو څنګه اطمینان په لري چې تاسو شریعت په در نافذ کړئ بیخي سید جنرال صاحب دغه سړی که څوک پیژني په ګاونډي غږ وکړه چې دغه سړی د کفري هیواد تابع ده او د هغه ځای نېشنالټي یې اخیستې ده چې دا ووژني ځکه چې د پاکستان خلکو کافران دي په خلاف جهاد فرض عین ده البته یې ده په نظر نه حکومت کافر دی خلک نه دي کافر نو حکومت خو د خلکو نه جوړ دی کنه د خدای بنده دا حکومت له چا جوړ وي دا تاسو دا شناختی کارت اخیسته ده حکومت د خلک هم کافران سو دا زاولان مه کېږئ یو داسې فرایض راته ووایه بیا عقله ته راځي وایم مؤمن هم دې زده کړی د ستا رهبران چې ته ناست په پاکستان په خاوره ګوره د ما رهبران په ماسکو کې په چین کې په قطر کې په ترکیه کې په ټوله نړۍ کې ناست دي اتلان دي خپله خاوره مو ده هلته چغې وایي چې لر او بر یو خپله خاوره مو ده
راسه موضوع ته زه رای درکوم ته زه درته وایم د اوداسه فرایض ووایه اوداسه فرایض ووایه ما ته معلومې که نه ګوره که نه بیا د شروع کوډین در باندې راباسم اصل نه کوم زه څه پر کم نه یم چې په هفته کې یو واري امام کې زه هر ورځ امام کوم نو چې امام نه ما درته اوداس ویلي دي مبین څه ته والله ایسه که درس خندي کې امام کې ځان مې غاک مې دا امام زړه سار راغی هر ورځ ډیر امام به ډیر امام به هغه څوک صحیح شو دای پوښتنه نه لري دا غریب به خطه کو دلته راځي د خپل امام په اړه باندې وضاحت ورکړي ډیر امام به هغه څوک چې هغه ډیر مرداریږي که نه نو الحمدلله موږ پاک خلک چې ډیر زیات امام نه کوو ځکه چې پاک مبین صاحب محترم عقاب صاحب که چېرته ستاسو اجازه وي دغه ملګري نه که چېرته د واسکټ نه مبین صاحب ته لږ ګرد وباسي خو هغه خو لاړو بس کته دې کړو دا صحیح ده نو راځي نو ما ته اجازه وکړئ زه به لاړ شم دننه داسې قاری صاحب خیر دغه لږ قاری صاحب پوښتنه ډېرې مهمې پوښتنې لري قاری صاحب تاسو اطاعت موضوع هم کوي د ولور نو د څه کومې پوښتنې ته ځواب خو تاسو ته ځواب ونه ویل چې یو حکومت کافر دی یو ملک حکومت کافر دی بیا د هغې مغه کافر حکومت شناختي تاسو سره په جیب کې در سره ده نو بیا ستا څه حکم کېږي اول خو باید د ځان په اړه ووایه چې ستا حکم څه ده د طریق طالبان په یعنی خبره مضمون خبر شته کافر دی اوس خو 40 کال اوس خو خبر شو که نه اوس تیلای ورته ووهه په ووایي وسېځه او په دې لایف کې وسوځه اوس په دې لایف کې وسوځه کامره خلاصه کوي وسوځه همدغه ځای نه به د جهاد فتوا زه ورکوم که قاري صاحب یې نه ورکوي ته شناختي کارډ وسوځه په کامره کې کامره خلاصه کړه زه او جنرال صاحب ورکوو توکل په خدای ده سبا اشرف غني بابا اختار ورکړی دی څه وخت اختار ورکړي د پروستات له عملیاتو مخکې که وروسته هغه نه حسابېږي فهیم وردک صاحب مهرباني هغه نه حسابېږي دا لري که شاهین صاحب فهیم وردک څه شو هغه نه حسابېږي دغه حاجي خان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ستړی مشه لایف پرون ته بخیر راغلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مبین صاحب قاری صاحب شاهین صاحب او ټول دوستانو ته خدای دې چې ټول روغ جوړ یاست صحت په جامو کې یاست مبین صاحب محترم زه په دغه نفر پسې راغلم چې دا اوس تا راپورته کړی و دا یو د قدم مخه دا مخکې هم ستاسو لایفو ته راځي نو تاسو کوشش کوئ چې وخت ورسره ضایع نه کړئ دا سړی زه پېژنم دا یو ترجمانو د امریکایانو سره چې زه دلته لوکل پېژنم یو دوه وارې ما ته دمکې هم راکړې چې په ما پسې راځي بیا پټ شي زه چې پسې ورسم بیا پټ شي نو دا هغه سړی دی لکه ګلټیره سپی چې د امریکایانو دپاره په $2 لک یې مور خور ورته خرڅه کړی دی نو چې دغسې اواز مو واورېدي دغه سړی بیا ما راپورته کوي دا په دا نه ارزي چې تاسې بحث ورسره وکړئ بیخي صحیح ده وروره زه ښه اوس یو بل ثبوت هم راته زیات شو دنه نه وم خبر الله دې قدر وکړي حاجي خان نور صاحب د اشغالګرو د پلانونو د خنثی کولو یوازینی لار جهاد دغه موضوع ده که څه ویل لري بس انشاءالله بې جهاد بل لار هم نشته او بې جهاد د اشغال ختمیږي هم نه مبین صاحب انشاءالله اخره د کفار روان دي او د شرنګا بابا نارې خو مو واورېدې لکه لیونۍ چرګه هغه چې د پروستات عملیات یې اوس حاجي صاحب هغه نه وروسته داسې کراخته غوندې د بدماشي نه کوي دا څه چالو یا خو دا پلاستیک کې یو رقم د شاده خوا یو څه 2-3 سامانونه چې نکښلي دي لکه د وزیر دفاع نو خو څومره بعد یې مړ کېږي لکه خپل وزیر دفاع 2-3 ماشینان چې نکښلي دي الله صاحب خیر اوسې حاجي صاحب وسیع الله مهرباني وکړه مایک د وخت مراقبه وکړه سلام علیکم الله مقدر وکړي سلامونه وایم سلام علیکم وعلیکم السلام وسیع الله مایک مخلاص کړي السلام علیکم مبین صاحب تاسو ته خارق خوستی صاحب د ټول اوریدونکو ته سلامونه وعلیکم السلام ورحمت الله او موضوع هم کتلې نه ده اوس هم دغه کلاو کو تاسو لایف راغلی و د اشغالګرو د پلانونو د خنثی کولو یوازینی لار جهاد دی او بېشکه هم دغه جهاد د دوی دغه د نور خو څه دغه نشته چې کوم غلام دغه خبرې کوي د دوی خو څه دغه کولی نه شي الحمدلله د فدایانو په زور باندې دوی شکست خوري او انشاءالله مخې ته به خوري او د فدایانو په زور سبا دا د دې افغانستان نه ورکېږي دا غلامان او سره دغه نور اشغالګر بالکل انشاءالله د مجاهدینو دغه ارمان دی چې ابولس تاسو لایف کې د خپله خطه شم مبین صاحب
نور افغان صاحب څوک مهرباني راځي وکړئ سلام علیکم ارزاده مهرباني وکړئ افغان صاحب مایکم خلاص کړه ابو عمر صاحب سلام علیکم و رحمت الله مایکم خلاص کړه صاحب ته سلامونه وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته مهرباني مبین صاحب نه هیله لرو چې دا کوم خلک کنځري کوي دا بدرد وایي مبین صاحب دا خلک مه راوچتوه نو قربان دې شم زه دې نه څه خبر یم ته مې راوچات کړې نوم د ابو عمر کنځلې وکړي زه خو علم غیب لرم که نه راشي کنځلې وکړي نه باز شروع کړي مبین صاحب او چې باز شروع خو مجبوره یو موږ دلته که چېرته قطع کړو بیا وایي چې چاته وخت نه ورکوي د هرې خوا نه بیا دغه نیوکه نو مجبوریت د اساسه که هغه کنځلې کوي هغه پرې بد ښکاري موږ ته خو څه تاوان نه کوي اوس که زه تا ته کنځلې کوم د ما حیثیت خرابېږي که د تا د ما ابو عمر صاحب په دې خلکو هم غږ وکړه چې راځي باید دغه کې اخلاق مراعات کړو خبرې او بحث د اخلاقو په مراعات کولو سره وړاندې بوځي